مومنانو مسلمانانو ترمنز صلح وکي جوړ جاړی وکي داسې مه پرېږدئ. المسلم اخو المسلم. الله وی مومن د بل مومن رور، مسلمان د بل مسلمان رور. دلته بیا مفسرین یو نکته لیکي، هغه داسې وایي چې رشتې په دوه قسمه دي. یو د نسب رشته ده، دا مې ماما زوی دی، د تره زوی مې دی، تربور مې دی، خوریی مې دی، کاکا مې دی، نیکه مې دی. یو دا رشته ده. او یو رشته د اسلام ده، رشته د اخوت اسلامی، دا مقدمه ده، اعلا ده، اوچته ده په نیز د رشتې د نسب باندې. کله چې ستا د نسب او د اسلام مسله رااله، د نسبی او د اسلامی رشته رااله، فوقیت به مونږ چاته ورکو؟ هغې رشتې ته چې هغه اسلامي ده، د اعلا ده. په دې مسلمانان دي، مومنان دي، اختلاف راغلی، جنگ جګړه شوه، لفظي اختلاف راغی، یا کورنۍ مسله ده. نو الله مونږ ته قانون بیان کړي وی چې انما المؤمنون اخوة. یقینا مؤمنان چې کلمې ویلې، ارکان د اسلام مني، ارکان د ایمان مني، دا سره ورونه دي. دوی کې اختلاف دا نشته دی چې رالی بیا هم الله سوی بله ډله راپاسئ. فاصلحوا بین اخویکم. د دې مؤمنانو مسلمانانو ترمنځ صلح وکئ، جوړ جاړی وکئ، داسې مه پرېږدئ چې دا د په خپله لار باندې ځي، دا پوه شه او کار یې پوه شه، او دا بل به په خپله لار باندې ځي. نه، الله وی فا د تعقیب مع الوصل د پاره ده. څنګه چې اختلاف راغی، جګړه وشوه، سبا ته مه پرېږده، سم دس را پاسه دغه مسلمان د بل مسلمان سره جوړ کا، دغه ورور د دې بل سره جوړ کا. وخت پکې مه ورکوه، ولې ځکه چې په یو کار کې دې وخت ورکو، ذهن بدلیږي، سوچ بدلیږي، شیطانان منځته راځي، داسې خلک راځي چې د هغې ته په اتفاق باندې نه یې خوښ، اتحاد باندې نه یې خوښ، هغه تا کې کار کوي. نو الله مونږ ته وایي چې سمدس په دوی کې څه وکړه؟ جوړه وکړه. بیا وایي جوړه کړې، خو هسې نه چې ظلم وکړي. دې ته هم سوچ کې الله وایي واتقوا الله. جوړه چې کې نو بیا د الله نه ویریږه، د الله یره په زړه کې راوله. غرض دا وګرځوه چې زما غرض صرف دا دی چې دا مسلمانان سره یو کم، دا مؤمنان سره یو کم. زما غرض په دې کې دنیاوي نه دی، خېټه نه ده، روټۍ نه ده، جاه جلال نه دی، بلکې رضا مې او غرض مې صرف د الله رضامندتیا ده. نو الله وایي ویریږه د الله نه، د الله یره په زړه کې واچوه، د دې مسلمانانو اختلاف ختم.